سلامونه جوړ په خیر ښه راغلاست درته وایو حمزه خپلواک یم له خپلواک تلویزیون څخه د ماخوستن 8 بجې سوې د نړۍ او د هیواد د خبرونو سرټکي برټانیه وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به پر انسانانو د کرونا واکسین وازموي د برټانیه حکومت په ډاګه کړې چې د دوی لخوا چمتو شوي کرونا ضد واکسین به پر انسانانو د راتلونکي پنځشنبې په ورځ بشري رضاکارانو ته د ازموینې لپاره ورکړل شي. جرمني پر کرونا له کنټرول وروسته ځینې محدودیتونه کموي. همداراز فراه کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکه لوېدلې. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د زندانونو یو شمیر مسؤلین بندیانو ته نشهیي توکي لیږي او د زندانونو ښځینه کارکوونکي ځوروي. او په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو له لوري د داعش ډلې له ځپلو میاشتې وروسته حکومت دعوه کوي چې دا ډله غواړي په بدخشان ولایت کې سنګر ونیسي.